د ستا قرض به په ورځې کې نه په 100 غنټو کې دننه ختم شي. که دا وظیفه هم په دې طریقې سره ونیسې، دا کومه طریقه چې رضا یم، ته بیا د دې وظیفې پاور سي که رب العالمین به د ستا تمام قرضونه ختم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما عزتمندو، نن درته دا حسبی الله و نعم الوکیل یو داسې وظیفه درته ښیم. هغه رونه او هغه خویندې چې قرضونه په هغې باندې ډېر زیات روښتي دي او د قرضونو د لاسه ډېر سخت پریشان راغلی دي، په هغې رونه او هغه خویندې دا حسبی الله و نعم الوکیل دا وظیفه راونیسي. رب العالمین به تمام قرضونو ته غیبي اسباب برابر کی. قرضونه به رب العالمین د غیب نه ختمي. د سزین به ورته رب العالمین اسباب برابري چې د دې انسان به په وهم فهم ګمان کې هم نه تېرېږي. د قرضونو د ختمولو دپاره حسبی الله و نعم الوکیل وظیفې کې رب العالمین یو ډېر لوی پاور ایښودی دی. محترمو، دا وظیفه حسبی الله و نعم الوکیل د قرض د ادا کولو دپاره خو یو ډېر لوی کافي اثر لري، لیکن دې نه علاوه که د ستا یو عام حاجت وي او هغه حاجت د ستا نه پوره کېږي، که د هغې دپاره هم دا حسبی الله و نعم الوکیل وظیفه راونیسې، ته بیا وګوره هغه حاجت به د رب العالمین زر تر زره پوره کړي. داسې ځای نه به اسباب برابرېږي چې ته به ورته خپله خیران پاتې شي چې رب العالمین څنګه ورته غیبي اسباب برابر کړل. داسې به د ستا چې کوم دی غیبي اسباب برابرېږي. دا وظیفه د قرضونو د ختمولو دپاره که تاسو راونیسئ نو قرضونه به دې ادا شي. که د غریبۍ د ختمولو دپاره راونیسئ، غریبي به دې ختمه شي، محتاجي به دې ختمه شي. دا وظیفه که په کور کې د برکت د راوستو دپاره راونیسئ، کور کې به د یو قسم له خیر او برکت راشي او داسې خیر او برکت به راشي چې د ستاسو د کورونو به نور کورونو ته فیض او چې کوم دی پیدا به ورته رسي. دې وظیفې کې رب العالمین داسې لوی پاور ایښودی دی. دې نه علاوه زموږ هغه حاجتونه چې زموږ د زړو چې کوم دي ارمانونه دي، د زړه ارمانونه هم دي، لیکن لا تر اوسه پورې زموږ هغه یو حاجت نه دی پوره شوی. که د هغې حاجتونو دپاره د حسبی الله و نعم الوکیل وظیفه راونیسئ، هغه تمام حاجتونه به رب العالمین د غیب نه ورته اسباب برابر کړي او هغه تمام حاجتونه به د رب العالمین پوره کړي. نو راځئ محترمو، اول طریقه درته دا ښیم چې په موږ باندې قرضونه او د قرضونو د ختمولو دپاره به دا وظیفه موږ په څنګه طریقې سره کوو. نو اول درته هغه طریقه ښیم، بیا د حاجت د پوره کولو دپاره به دا وظیفه په کومې طریقې سره کوو، نو بیا درته هغه طریقه هم ښیم. راځئ اول طریقه هغه ده چې کله موږ دا وظیفه د قرض د دغه دپاره د ختمولو دپاره کوو، نو په څنګه طریقې سره به یې کوو. تاسو به د ماسخوتن د لمانځه نه پس یو ځان له ځای کې کښېنئ، خپل ذهن او خپل زړه دا به د ګنده خیالاتو نه پاک کړئ چې ټوله توجه د ستاسو الله ته برابر وي. دویمه خبره یو ده چې دغه ټوله توجه به د ستاسو الله ته برابر وي. دویمه خبره چې په یو ناسته باندې به دا وظیفه دغه چې کوم دی وظیفه حسبی الله و نعم الوکیل 50,000 کرته به ووایې، مخکې وروسته به ترې 100 کرته درود شریف ووایې، بیا 50,000 کرته به حسبی الله و نعم الوکیل وظیفه ووایې او د هغې نه پس به الله جل جلاله ته لاس پورته کوې، ښه په عاجزۍ او خاکسارۍ سره به الله جل شانه نه سوال وکړې، یا الله زه په ډېرو سختو قرضونو کې ګیر یم، یا الله ډېرو سختو مشکلاتو کې ګیر یم، الله زما دا تمام مشکلات ختم کړي، الله زما قرضونو ته غیبي اسباب برابر کړي، الله زما تمام قرضونه ختم کړي. بیا چې کله دغسې دعا وکړه د هغې نه پس لاسونه به پرانیزي، دعا ختمه، بیا به الله ته په سجده باندې پروزي. په حالت د سجدې کې به الله جل جلاله ته اوښکې توی کړي او بیا په حالت د سجدې کې به الله جل شانه نه سوال وکړي. په حالت د سجدې کې چې څنګه د الله جل جلاله نه سوال وکړو همدغه ساعت رب العالمین قبلوي. بیا په دغه شپه باندې چې کومه شپې باندې دی دا وظیفه وکړه لا حسبي الله و نعم الوکیل، دغه شپې باندې به تهجد راپاسي. کله چې تهجد وکړي دغه نه پس تهجد نه پس به څلور سل پیرې دا وظیفه دوباره وکړي. خو سل پیرې د وکړه نو ډېره ښه ده، مخکې وروسته به ترې 9 کرته درود شریف ووایې په دغه ټایم کې. او بیا چې کله دا وظیفه وکړي تهجد نه پس بیا چې دعا غواړي هغه ټایم کې به لاس میچتې، هغه ټایم کې به الله ته په سجده باندې پروزي. په حالت د سجدې کې به الله ته اوښکې تویې کړي، که چېرته کې جړا نه درځي نو خپل ځان به هسې چې کوم دی جړغونې کړي او په دغه د حالت دغه کې چې کوم سجدې کې به الله جل جلاله نه بیا دعا وغواړئ، په سجده باندې پروزي د مانځه نه بغیر، او په حالت د سجدې کې به دعا غواړئ.
کم از کم چې 15 منټه 10 منټه لازما په سجده باندې پروت دی او کم حاجت دپاره چې دا وظیفه کړې ده هغه حاجت د الله جل شانه نه وغواړه ان شاء الله چې په دغه لږ وخت کې په دې یو ورځ کې به ته خپله د الله جل شانه د قدرت هغه کرشمې ووینې په یو ورځ کې دننه به د ستا تمام قرضونه ادا شي یو ورځ کې به دننه د ستا تمام حاجتونه پوره شي لیکن په دې کې اخلاص شرط څومره چې اخلاص سره دا وظیفه وکړله هغه نه زیات اثر کوي یو ورځ مې زیات یاد کړه په یو ګنټې کې دننه هم د ستا حاجت پوره کیدی شي څومره د په الله جل شانه باندې بروسه مضبوطي څومره د په الله جل شانه باندې یقین مضبوطي هغه نه دا وظیفه زیات اثر کوي نو محترمه یو ډیره زبردسته وظیفه مې درته وښوله بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی هر څوک د دې وظیفې نه مکمل پیدا اخیستلی شي